سلامونه مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. د مفتي سردار علي حقانی صاحب په باره کې یو خبر ډیر زیات شیر کیږي چې ویل کیږي د هغه زوی پیدا شوی دی او داسې خبر شیر کیږي چې د هغه په درېیمه ورځ باندې دغه کار شوی دی، یعنی د هغه زوی د هغه په درېیمه ورځ پیدا شوی. تاسو سره دا ټول تفصیل شریکوم ځکه چې موږ د دې خبر پوره معلومات کړي دي، نو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ چې دا واقع او حقیقت څنګه دی. درنو دوستانو، مفتي سردار علي حقانی صاحب چې څو ورځې وړاندې په درادم خیل کې یو اکسیډنټ کې شهید کړی شو، مړ شو. د هغه په باره کې اوس مختلف ویډیوګانې خلک جوړوي او رښتیا او دروغ یو ځای کوي. په دې کې داسې منګړت خبرونه جوړوي او د خپل ځان او د خپل چینل د ویوز دپاره، د خپل ځان د مشهورتیا دپاره مختلف قسم ویډیوګانې جوړوي چې زیات یې دروغ دي. همدغسې دا خبر هم دی چې پکې ویل کېدل د مفتي سردار علي حقانی صاحب زوی پیدا شوی دی او خلک داسې خبره کوي چې که یو اړخته د هغه په کورنۍ باندې غم دی، نو بل اړخته پې دغه خوشحالي راغله چې د هغه زوی پیدا شو، الله پاک هغه ته زوی ورکو. خو کله چې موږ د دې خبر په باره کې معلومات وکړل، نو درنو دوستانو دا مکمل دروغ دي. بالکل په دې باندې یقین مه کوئ او کوم کسان چې داسې ویډیوګانې جوړوي نو هغوی ته لږ شرم پکار دی، ځکه چې د یو غر غوندې انسان د دنیا نه لاړو چې په هغه باندې په ټوله دنیا کې پښتانه خفه دي او یا که د نورو ژبو خلکو هم هغه پیژندلو نو په هغه باندې زیات خفه دي، ځکه چې هغه یو داسې عالم و چې هر چاته سپینه خبره کوله. یو داسې عالم چې د دنیا نه لاړو، شهید شو او په ډیر دردېدلي مرګ باندې مړ شو. هغه پسې هم دا خلک داسې دروغ ویډیوګانې جوړوي چې صرف پرې خپل چینل وچلوي. داسې خلکو ته وایم چې د الله تعالی نه ویریږئ، بالکل داسې ویډیوګانې مه جوړوئ. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم چې موږ سره مو د دې ویډیو تر اخره ملتیا وکړه.